बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د پاره ډېری مهمه جملې راوړي نو تاسو ویډیو لایک کړئ او کلاس هم تر پایه پورې هماغه وګورئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنی سنټنس موږ سره سره can you tell me what the time is آیا ته موږ ته ویلی شي چې څه وخت شو یعنی کو چرته تاسو چرته د یو کس نه پوښتنه کوئ چې آیا ته موږ ته اوس ویلی شي چې څه وخت دی نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ can you tell me what the time is how are you now ته اوس څنګه یې یعنی کو تاسو چرته د یو کس نه پوښتنه کوئ چې ته اوس څنګه یې نو په انګلیش کې به ورته وی how are you now او که تاسو ورته سمپل ویل او وای چې مطلب ته څنګه نو تاسو ورته په انګلیش کې how are you ویل شي او تاسو ورته داسې هم ویل شي how are you doing یعنی تاسو ورته دا دوانه ویل شي او که ته ورته وی چې وس څنګه نو په انګلیش کې به ورته وی how are you now بل موږ سره سره can I go home early آیا زه په وخت کور ته تللی شم یعنی که ته چېرته یو ځای ته تللی او خپل ملګري ته وایې چې آیا زه کور ته په وخت باندې تللی شم که نه شم تللی یعنی که ته هغه نه ځې نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شي can I go home early چې موږ څه ته ویلی شو په وخت باندې یعنی مخکې are we going for shopping today آیا نن موږ اخیستلو لپاره ځو یعنی که ته چېرته یو ملګري ته وایې خپل کور کې چاته وایې چې نن موږ شاپینګ له ځو یعنی شاپینګ چې کله تاسو په بازار کې هر سالی Are we going for shopping today? Where are my shoes? زما بوټان کوم ځای دي یعنی که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه کوې چې مطلب زما بوټان کوم ځای کې دي نو په انګلیش کې ورته ویلی شي Where are my shoes? که ته ورته وایې چې زما کتابونه کوم ځای کې دي نو ته ورته ویلی شي Where are my books یعنی تاسو Where are my یعنی چې بیا تاسو کوم څیز یادوئ نو هغه هم ورته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ How are you doing ته څنګه یې یعنی څنګه چې مخکې تاسو ته ما ویلي چې ته یو کس نه پوښتنه کوې چې ته څنګه یې نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي how are you او ته ورته داسې هم ویلی شي how are you doing یعنی ته اوس ته څنګه یې do you recognize امجد آیا ته امجد پیژنې یعنی که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړې چې هلکه ته هغه امجد پیژنې او که نه نو په انګلیش کې به ورته وی do you recognize امجد یعنی ریکګنایز چې کومه دی یو څیز تسلیمولو ته ویلی شي خو دلته مطلب دا دی یعنی چې ته دغه کس پیژنې او که نه یې پیژنې یعنی که ته د یو ځای باره کې تپوس کوې نو ته په انګلیش کې تپوس کولی شي do you recognize this place یعنی هغه ځای ورته پکې منشن کولی شي Do you know امجد آیا ته امجد پیژنې یعنی موږ ورته په انګلیش کې دواړه ویلی شو داسې هم ورته ویلی شو Do you know امجد Where is the baby ماشوم چېرته دی یعنی که ته چېرته په خپل کور کې تپوس کې چې مطلب دا ماشوم چېرته دی یا دا کس چېرته دی نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شي Where is the baby یعنی که ته د بل څیز باره کې پوښتنه کې نو ته ورته ویلی شي Where is the مطلب هغه څیز ورته په انګلیش کې یادولی شي Where is the butcher shop د قصاب دکان چېرته دی یعنی که تاسو چېرته بهر ملک ته لاړ شئ هلته د چا نه پوښتنه کوئ چې د قصاب دکان چېرته دی نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ Where is the butcher shop یعنی butcher shop څه ته ویل شي د قصاب دکان ته What is the news څه خبر دی مطلب یا څه خبرونه دي یعنی که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه کوې چې هلکه څه خبر دی اکثر مطلب د نیوز چې کومه دی دا موږ خبرونو ته ویلی شو دې ته موږ مطلب د دې چې کوم ابریویشن دی هغه دی نارت ایست ویسټ ساوت نو په انګلیش کې ورته ویل شي what is the news what is this دا څه دي یعنی که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه کوې چې دا څیز څه شی دی یعنی ته یو څیز نه پیژنې او د خپل ملګري نه تپوس کې یا خپل کور کې د چا نه تپوس کې چې مطلب دا څه دي ته نه پیژنې نو په انګلیش کې ورته ته سمپل ویلی شي what is this مطلب دا څه دي why he always angry هغه ولې همداسې په قهري یعنی که موږ چېرته یو کس یادو چې هلکه دا ولې مطلب هغه ولې همداسې یا همیشه مطلب غصه یې په قهر باندې نو په انګلیش کې تاسو ویلی شئ why is he always angry can we buy some fruit آیا موږ لږه میوه اخیستی شو یعنی که ته چېرته خپل مشر ورور سه یا پلار سه یا چا څه هم مطلب په بازار کې تاسو یې ته ترې پوښتنه وکړئ چې هلکه موږ لږه میوه اخیستی شو نو په انګلیش کې موږ ویلی شو
can we buy some fruit. buy چې کومه ده کله چې موږ یو څیز الو نو دې ته موږ په انګلیش کې buy وایي. how old are you. ستا څومره عمر دی. یعنی که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه کوې چې هلکه ستا څومره عمر دی ته د څو کالو نو په انګلیش کې ته تاسو سمپل پوښتنه کولی شئ how old are you یعنی ستا عمر څومره دی. what are you doing tonight. ته نن شپه څه کوي. یعنی که تاسو چېرته د خپل ملګري نه تپوس کوئ د چا نه هم تاسو تپوس کوئ چې ته نن شپه څه کوي نو په انګلیش کې ورته ویلی شي what are you doing tonight. tonight چې کومه ده دا موږ څه ته ویل شو دا موږ نن شپې ته ویلی شو. یعنی دا اوس چې کوم نن شپه ده اوس چې تاسو به دا کلاس ګورئ نو دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شي tonight. how much this cost. how much this cost یعنی د دې نرخ څومره دی. یعنی که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه کوئ بازار ته لاړ شئ چې د یو څیز تپوس یې کوئ چې مطلب د دې نرخ څومره دی دا په 100 روپۍ باندې دی نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ how much this cost. او تاسو چې دا هم ورته ویلی how much does it cost دغه رنګ هم ورته په انګلیش کې ویلی شئ. how will you go home. ته به کور ته څنګه ځي. یعنی که ته چېرته اوس مثال خبره یو لرې ځای ته تاسو لاړ شئ او ته خپل کور ته ځئ په ګاډي کې ځي او هغه نه ته تپوس وکړي چې هلکه ته به څنګه ځې یعنی ته به په ګاډي کې ځي څنګه چل به کې نو په انګلیش کې به ورته وی how will you go home یعنی ته به کور ته څنګه ځې. how long it will take. څومره وخت به لګي. یعنی په دې کې به څومره وخت لګي یا مطلب تاسو اوس مثال خبره یو څیز مطلب کوئ یا یو کار کوئ یا مطلب څه هم تاسو کوئ او ته د خپل ملګري نه تپوس وکړي چې په دې کې به څومره وخت لګي. یعنی موږ کوو که نه په پښتو کې چې موږ تپوسونه کوو نو زما کوشش هم دغه چې مطلب زه ستاسو دپاره هغه سنټنس وغیره راوړم چې کوم تاسو په خپل کور کلي بازار کوم ځای کې هم تاسو یاستئ تاسو په پښتو کې کومې خبرې کوئ نو چې هغه تاسو په انګلیسۍ کې هم کولی شئ. نو په دې کې به څومره وخت لګي نو تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شئ how long it will take. how is she. هغه څنګه ده. یعنی که ته چېرته یو کس سره میلاو شي او د یو بل کس په باره کې ترې پوښتنه کوې یعنی که ته ترې کله د جینۍ په باره کې یعنی ښځې په باره کې پوښتنه کوې نو تاسو به ورته په انګلیش کې وایي how is she یعنی هغه څنګه ده. یعنی که تاسو تی د نر په باره کې یا د هلک په باره کې پوښتنه کوئ نو په انګلیش کې ورته تاسو بیا ویلی شئ how is he یعنی هغه څنګه دی. نو دغه رنګې مطلب تاسو په انګلیش کې مطلب د هغو نه پوښتنې کولی شئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر هر څه زده کړي. که چېرته ستاسو په کور کې ماشومان نو تاسو هغو سره هم دا ویډیوګانې شریکوئ ځکه که هغو د اوس نه دغه رنګ انګلیسي زده کړه نو بیا به هغو ته پر روان وخت کې هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.